د ملان میډیا درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. ورزشي خبرونو ته مو زه نصرت الله خوشحال هرکلی کوم. د خوست ولایت په نادرشاه ولسوالۍ کې له نشهیي موادو سره د مبارزې والیبال لیګ پیل شو. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په لارښوونه د والیبال فدراسیون په چوکاټ کې د یادې ولسوالۍ د ځنځیخیلو سیمې په حجریم کلي کې د اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال لیګ پیل شو. دغه لیګ چې 20 ورځې به دوام وکړي، لومړۍ سیالۍ یې د فتح الله بریال او حجریم لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې په پایله کې د حجریم لوبډلې خپلې سیال لوبډلې ته 3-1 میدانونو په توپیر ماته ورکړه او بریا یې خپله کړه. د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د بلخ او فاریاب د غیږ نیونکو ترمنځ د کورش سیالۍ پیل شوې. د بلخ او فاریاب ولایتونو له 100 څخه د زیاتو غیږ نیونکو ترمنځ د کورش سیالۍ د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د غیږ نیونکو لوبغاړو ښه لوبه وکړه، چې په پایله کې د بلخ ولایت ورزشکارانو په دغه سیالیو کې تر ټولو زیاتې نمرې ترلاسه کړې. د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه د ورزش ته د ځوانانو هڅول وو. په کونړ ولایت کې د لومړي ځل لپاره د والیبال منتخب لوبډلې د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د کونړ ولایت د ورزش امریت او والیبال فدراسیون په همغږۍ د مرکز اسداباد ښار په نواباد سیمه کې د 12 لوبډلو ترمنځ د والیبال منتخب لوبډلې د ټاکلو سیالۍ پیل شوې. دا په کونړ ولایت کې لومړی ځل دی چې د دې ولایت د والیبال منتخب لوبډلې د غوراوي سیالۍ ترسره کیږي. د دغه سیالیو په پیل کې 4 لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې غازی آباد او وټپور لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، چې 2-1 میدانونو په توپیر غازی آباد لوبډلې وګټله. په دویمه لوبه کې ننګلام لوبډلې 2-1 میدانونو په توپیر غازی آباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. درېیمه لوبه د نرنګ او نواباد لوبډلو ترمنځ وشوه، چې 2-1 میدانونو په توپیر د نرنګ لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. پر لیونل میسی د 2 اونیو لپاره د لوبو کولو بندیز. د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی سعودي عربستان ته د خپل کلب له اجازې اخیستو پرته سفر له کبله د 2 اونیو لپاره د لوبېدو بندیز سره مخ شو. دا بندیز د فرانسې پاریس سان جرمان لوبډلې لګولی دی، چې د ارجنټاین کپتان لیونل میسی د دې ټیم لپاره لوبه کوي. د دې سزا له مخې به 15 کلن میسی نه په مسابقو کې برخه اخلي او نه به هم د پاریس سان جرمان په تمریناتي لوبو کې ګډون کوي. د راپور له مخې میسی د خپل کلب چارواکي خبر کړي وو چې په یوه تجارتي سفر سعودي عربستان ته روان دی، خو کلب اجازه ورنکړه او دی په خپل سر روان شو. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال په ډګر کې د لیونل میسی سرسخت رقیب کریستیانو رونالډو څه موده مخکې یوې عربي لوبډلې سره د لوبېدو لپاره سعودي عربستان ته تللی. د هند پریمیر لیګ آی پی ایل په روانو سیالیو کې د تېرې شپې لوبه په ډېر کم توپیر د ډهلي کیپیټلز لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. دغه لوبه کې راشد خان د گجرات ټایټنز لپاره په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې او 1 ویکټ یې ترلاسه کړ، او نور احمد لکڼوال بیا 4 اورونو کې 20 منډې ورکړې، خو کوم لوبغاړی یې ونه سوځاوه. د راشد او نور احمد لوبډلې گجرات ټایټنز تر دې دمه 9 سیالیو کې 6 ویکټې او په جدول کې لومړی مقام لري. د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې د 15 ورځنیو یا 50 اوره سیالیو لوبډلې په درېیمه لوبه کې یو بل ته مخامخ کیږي. د مې پر درېیمه د کراچۍ په لوبغالي کې د دواړو لوریو سیالي د پیښور پر وخت ماسپښین 3 بجې او د کابل پر وخت 2 بجو او د کابل پر وخت پر 3 بجو پیلېږي. دا سیالي نیوزیلند ته ځکه مهمه ده چې تر دې مخکې د لوبډلۍ 2 سیالۍ پاکستان ګټلې دي. د اپریل پر 29مه پاکستاني لوبډلې نیوزیلند ته په 9 ویکټو ماته ورکړې وه. تر دې مخکې د اپریل 28مه سیالي هم پاکستان ګټلې وه. ټاکل شوې دواړه لوبډلې د مې پر 15مه او 9مه وروستۍ
ټاکل شوې دواړه لوبډلې د مې پر 5 او 9 وروستۍ دوه سیالۍ وکړي. د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې د 15 یو ورځنیو یا 50 اوره سیالیو لوبلړۍ په 3مه لوبه کې یو بل ته مخامخېږي.